د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيريش د پاکستان او طالبانو ترمنځ په وروستیو نښتو ژوره اندېښنه ښودلې. هغه د جګړې د سمدستي ودرولو او د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي د یکشنبه په ماښام د پاکستان په هوایي بریدونو کې چې د پکتیکا او کونړ ولایتونو کې شوي وو لږ تر لږه 28 ملکي وګړي وژل شوي او تر 40 زیات ژوبل دي. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخوا د پاکستان د ولسمشر ویان یو وار بیا ګواښ کړی چې د طالبانو اداره هڅه کوي د پاکستان نړیوال امنیتي انزور ته زیان ورسوي او ټینګار کړی چې پاکستان به په آینده کې د ترهګرو ترڅنګ د هغوی ملاتړي او تمویلونکي هم په نښه کوي. په همدې حال کې د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد وایي د پاکستان وروستي هوایي بریدونه به بې ځوابه نه پاتې کیږي او هغه وایي که چېرې جګړه پرې وتپل شي یعنې دا شرط یې پکې ښودلی دی نو بیا به د افغانستان له خاورې او له خلکو دفاع کوي. د بشري حقوقو بنسټ رواداري هم د بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون ښکارا سرغړونه بللې او ویلي دي چې خای د جګړیز جرم په توګه وڅېړل شي. ستړي مشه زه رحمان بودریم دا سپړنه ده. نن خبرونه کې د ملمنو سره په دغه موضوع باندې باز کوو خو لومړی د همکار روح الله منیازي رپورټ. وروستیو بریدونو کې د قربانیانو جنازې د پکتیا سمکنیو ولسوالۍ کې د هغو جنازې دي چې د پاکستان په بریدونو کې ژوند له لاسه ورکړی. طالبان وایي پکتیا پکتیکا او کونړ کې د پاکستان په وروستیو بریدونو کې نږدې 40 تنه وژل شوي او له 160 ډیر نور ټپیان شوي دي. د 50 کال نه وخته ده خوست کې د ولدو چې بمبار وکړو چې دا موږ ته خګر مړ کړل ټول بیګناه خلک ماشومان سپینګری زنانه دای مړ کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما منلې چې د پاکستان بریدونو کې ملکی وګړي وژل شوي دي. یونما ویلي د پاکستان د هوایي بریدونو لامل د ښځو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 28 ملکی وګړي وژل شوي او 49 نور ټپیان دي. در صحنه بم که ما خود رسوندیم بخشیزی خانه والا زخمیاشو کشیدیم یک ده 15 دقیقه که تیر شد دیگه بم سرمان داد. خو پاکستان افغانستان کې د بریدونو د انځورونه خبره کړي او ادعا کړې چې هوایي بریدونو کې د پاکستانی طالبانو تحریک او جماعت الاحرار اړوند وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي او 26 وسلوالې وژلي دي. د پاکستان بریدونه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. د بشري حقوقو ملاتړو سازمانونو د پاکستان دغه بریدونه غندلي او د ملکی وګړو په وژلو اندېښنه ښودلې. طالبانو بیا د دغو بریدونو په غبرګون کې کابل کې د پاکستان شازدافیر احضار کړی او ګواښ کړی چې دغه بریدونه به بې ځوابه نه پاتې کیږي. چې پاکستان د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی ملکی هدفونه په نښه کړي دي او دا د نړیوالو د قوانینو یعنی سرغړونه ده او بیا ملکی اهداف یا تعلیمي ادارې یا روغتونونه چې هغه مستقیما په نښه کوي او نو دا بشري جنایت دی. د افغانستان انټرنیشنل موندنې ښیي چې وروستیو 4 کلونو کې پاکستان په افغانستان 14 ستر هوایي بریدونه ترسره کړي. د دې ترڅنګ پاکستانی ځواکونو د ډیورن په کرخه راکټي او توپچي بریدونه هم ترسره کړي دي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان له داسې بریدونو څه غواړي او آیا پاکستان کولی شي د بریدونو له لارې خپلې موخې ترلاسه کړي؟ روح الله منیازي، لندن.
یو ور بیا سړي مشه راځي چې په دې موضوع باندې اوس د خپل ملمنو سره باز وکړو موږ سره کمال ناصر رسولي صاحب دی چې له خوست څخه د ولسي جرګې په خوانې غړی دی او د نړیوالو چارو شنونکی دی د پاکستان را سره د پاکستان د پوز په خوانې جنرال سید نذیر صاحب دی او په کلیفورنیا پوهنتون کې استاد جناب زمان ثاني صاحب تاسو درې وړو محترم ملمنو ته په پروګرام کې بخیر علي ویم سړي مشه زه به دغه پیښه او په دې کې د وجل شو خلکو شمیرې بیا نه تکراروم ملګری ملتونه سوي دا هم نه تکراروم نیغه پښتنه با اصولي سب ساسنه وکما چې ذبیح الله مجاهد چې طالبانو بیان دی د هغه ټکي کوټ ان کوټ دا دی چې کچري په افغانستان جنگ ور وتپل شو یعنی یو شرط خود لیدې نو بیا دوی د افغانستان د خاورې او د خلکو دفاع کولای شي او دوی دا هم ولیدي چې دا حمله به بیا بے جواب نه پاتې کیږي اصولي صاحب آیا په افغانستان جنگ نه ورته پر شوی دا وخت د جنگ حال نه دی یعنی پاکستان چې کومه حمله کوي تاسو دغه د افغانستان د طالبانو د وسنی بیان دغه د افغان ملت په وړاندې سپیناوي څنګه ارزوي دلو یو بخون کې خدای په نامه تاسو قدرمنو ملمنو بنيري صاحب تاسو ته او کتونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم بربنده خبره ده چې نه تنها اوس بلکې پاکستان د افغانستان سره په غیر مستقیم او په ځینو ساحاتو کې چې ننګرهار مثال راوړی شو د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې په مستقیم ډول باندې په جنگ اخته دی اوس هم په افغانستان کې دغه د دوی سپینسترګي اوج تر رسیدلې ده او حتی ارزي تمامیت نقص کوي جنایات کوي د ارزي تمامیت په نقص سره راځي په افغانستان کې ماشومان بیوزلي کونډې رنډې خزینه او غریبکار خلک وشتي د احمد او محمود په نامه باندې دا جنگ دی او دا جنگ باید فعلی افغان سرپرست حکومت نور ومني دوی که هر څومره عمیق اړیکه هم ولري هم د پاکستان د ولس سره او هم د فعلی پنجاب د حکومت سره دوی باید د افغان ولس لپاره دغه ناره پورته کړي او ویمني چې دا جنگ د افغانستان د خلکو په مقابل کې پاکستان چې په 1950 حتی په 1955 کال کې پیل کړی و چې افغان مخالفینو ته ځای ورکړی و تر نن ورځې دوام لري او دا جنگ په اوسنی حالت کې هغه د تاسو پکتیا پکتیکا کونړ خوست ننګرهار دغه هلمند قندهار ټول ساحوینه حتی په کابل کې په د روغدو په روغتون باندې بمبار چې په سلونو کسان شهیدان کړل دغه ته چانه پټ نه دی بنان دا مستقیما جنگ ده او دا جنگ د افغانستان د ولس سره ده او د دې پټول خپل ز فکر کوم چې افغان تاریخ سره به جفا ووسی سمدلو بیا هم درته راګرځم بریګیډیر سید نذیر صاحب ډېر مهرباني پاکستان وی چې په افغانستان کې نه هیڅ وسلوال وجل دي البته ملګری ملتونه وی چې 28 عام افغان وګړي وجل شوی دي ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيريش د فکرمندۍ خو د خودرو ترڅنګ دا هم ویل دي چې د ملکی وګړو خوندیتوب غوښتنه کوي برګیډیر صاحب پاکستان چې کله دا داوا کوله د پاکستان د اطلاعات وزیر عطا تارړ د دې حمله نه 2 ساعت وروسته نو هغه ویل چې د انتهایی دقیقو استخباراتي معلوماتو په بنیاد د حمله کړې ده پښتون زدا کوم چې داغه په دې حمله لپاره علت هم خودلې وو چې کراچۍ کې د رنجرو په مرکز باندې حمله هم پکې د علت په توګه خودلې وو او بیا تاسو بلیدلی برګیډیر چې پاکستانیانو یو ویډیو خبره کړه او په هغه ویډیو کې د پاکستان د پوز له لوري رااله چې یو سړی دی وای د افغان دی او افغانستان کې تربیه شي او غوړه لګلې اوس پښتون زدا کوم چې دقیق معلومات د پاکستان پوز لري چې په کونړ کې په پکتیا کې په پلانکی کور کې دومره خلک ناشته او دومره وسوال لويشتي شي نو دغه استخبارات بیا تر کراچۍ پورې رسیدونکو تر هغه ولې نه ویني هغه وخت دا سکیورټي لیبس وشي دا خلک هغه وخت کې ان ډیوټي وی اف ډیوټي وی کنه برګیډر صاحب دا خپل کې تضاد ښکاری دا ډوړه خبره تاسو موږ په ولې شي تضاد ولې ده پکې ډېر شکریا ستاسو مېلمنو ته او ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه تر څو پورې چې کوم په کراچۍ کې رینجر په مرکز باندې بریټ شوی دی
نو هغې کې 4 ترهګرو او په هغې کې یو ترهګر په زخمي حالت کې نیولې شوی چې افغاني بغړې دی او هغه به ټوله قصه بیان کړي چې چرته موږ ته تربیت راکړې شو کوم ځای کې وسله راکړې شو زمونږ هدف سو او دغه هدف موږ سره کسان څوک او د کوم ځای دا خو یو حقیقت په خپل ځبان دی هغه ښکارا شوی دی دویمه خبره دا ده چې آیا دا څنګه راغلي دي نو ګوره یو خو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومه پوله دا ډیره خبره ده او هغه په ډیرو مشکل علاقو نه تیریږي او دا غینه سمګلینګ هم کیږي دا غینه غیر قانوني خلک تګ را تګ هم کوي او د افغان او دغه اردو چې کومه ده یا د طالبانو چې کومه اردو ده هغه باقاعده دا ازغن تار بار شلوي او دا غي د خپل خلکو یا د ترګورو د لپاره پاکستان ته د لانچ کولو یا د راډیو ګولې او لار او ته جوړوي دا موږ سوزله وی په خپل داسې ویډیوز سو او دغه کې شیر کړی دي بل خبره دا ده چې پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو قسم له جنگي حالات ته موږ باندې یو به مخه جنگ مسلط دی او هغه به مخه جنگ چې کوم مسلط دی د کوم شبکونه دي نو زنوې ما پاکستان نه وای د اقوام متحده ریپورت وای چې پاغي کې داعش شامل دي اغراض شامل دي القاعده شامل ده او فتنه الخوارج ټي ټي پی په کې شامل دي ایسټرن ترکمنستان اسلامیک موومېنټ په کې شامل دي او نور په کې دا شبکې شامل دي او دوی ته وای په افغانستان کې پریفرنشل ترجیحي بنیاد باندې دوی ګڼل کېږي یا دوی ته سره سلوک کېږي او دویمه خبره دا هم کوي چې د دې خلکو باقاعده مرسته او کلاو ساته او په مضبوطه ساده باندې وي بلکې دا یو قسم لا ذمہواری غړي او دغه وجدا چې سوزل په دې کې د افغان وګړي نیول شوم دي وجنی شوم دي د یو گورنر زوی په کې وجلې کېږي واغه به الته جنازي کېږي ها اوس دې تر اعظم چې دا ولي ګوره د ترګر چې کوم دې تاګ را تک چې کوم دې یا دا چې کوم کاروایی دا یا دغه دا او پاکستان کې په بلوچستان کې په پی کې یو قسم را شورش ستدي د دې خلکو د وجنه او به دغه نه اغازي تر رسیدل الته به خلک چې هغه سہولتکاریو کې ولا وسله ورکی به اغازه او توقع به پلانینګ وشي او دا لوی انټيليجنس ادارې کوي او هغه ادارې د وړاندې نه د هدفونه دا ویلي هدف دا مقرر کړو ځکه چې ډیر وخت پس یو تجارتي یا یو داسې مرکز چې هغه نه اکونومیک اکټیویټي کیږي هغه په نخښه هغه کراچۍ و او دویمه خبره اغرار خپل قد خو دا چې موږ یو شبکه او دا نور بریدونه کوي موږ وړاندې بریدونه کړی دي پښتانه یو پر کړی و د دې ته ګورم چې پاکستان د دې جواب په کومه طریقه ور کوي زمونږه نیکست ز بریګیډیر صاحب راځم او بریګیډیر صاحب بریګیډیر صاحب هغه روایتي زه راځم بریګیډیر صاحب چې حمله کیږي او دا یو بریګیډیر صاحب زه تاسو راګرځم ول دفاع کې د اقوام متحده د چارټر لاندې آرټیکل 51 کې جواب ورکولو پاکستان سره حق دی سمه بریګیډیر صاحب زه تر راګرځم اساس په د وسنی جواب کې ډیر پښتني دي خو بهرال زکو نو کوشش نه دا کوم چې تاسو ورورم بیا پښتون دراشم محترم صالح صاحب ډیر مهرباني اصولي صاحب دا په افغانستان ورته پر شوی جنگ او د افغان ملت کارا خلاف جنایت بلی بریګیډیر صاحب وایي چې پاکستان خپل دفاع کوي او بریګیډیر صاحب دا هم وایي چې پاکستان کې په پاکستان باندې جنگ ورته پر شوی دی او هغه خپل دلایل ویل د تیرو نږدې 3 کالو راسي پاکستان په افغانستان کې مختلف بریدونه ولي او دریز او دلیل دا نه چې هغه ترهګر دي تاسو په ان باندې دا جنگ دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ کنه دا پوځي عملیات دي دا بے ګناه خلک پاکستان کچري د افغانان څنګه فکر کوي وجني نو ولي وجني کچري طالبانو ټي ټي پی ساتلې د نولي ساتلې زه غواړم تاسو د یو انټلیکچوال یو سکالر په توګه د یو پوهان په توګه د یو پروفیسور په توګه په دې موضوع پوه کې اساسي پاند اثر روان دي څه سره روانه ده سلامونه دی تاسو ته استاد ملمنو لیدونکو ته راځي موضوع دا چې یو خو یا بل خو څه دا کوي هغه ځان ته ځای لري اما موږ کولای شو دا موضوع ته منطقي نظر وګورو لمنطقي نظر وخت چې دوه هیوادونه دوه قومونه دوه منطقې دوه ولسونه
یو بل سره جنگ کوي هغه څوک جنگ ته لار کوي چې هغه په قدرت کوي چې وسله ولري او لښکرې ولري او توان د جنگ ولري توان د جنگ د ادامې ولري نو دغه په خاطر معمولا قوي اقلا د جنگي ابزار لمخنه هغه هیوادونه هغه منطقې هغه ولسونه چې وسله زیاتره لري هغه د جنگ په جنگ اقدام کوي مثلا د لری بنځو د ایران او امریکا ترمنځ ایران لدې چې ضعیف په امریکا حمله نه وکړه امریکایانو وکړه اسرائیلیانو وکړه په هر جنگ کې هم دغه سیده دا یو طبيعي امر ده یو ضعیف هیواد یا له نظر اقلا د وسلو نظر یو ضعیف هیواد هیڅ وخت په یو قوي هیواد حمله نه کوي په دې چې هغه د ځانوژنې حیثیت پیدا کوي اوس که دغه منطق واخلو په هغه کې ساحه کې پیاده کو درسته ده چې په پاکستان کې دغه ټول حملې سوي دي اما خبره دغلته ده چې هغه چې موږ پښتو کې متل لرو وایي چې هر څوک له خپل لمنې ورخلي دلته یو بل موضوع ته هم باید اشاره وکم د ایدئولوژي نظره پاکستان مذهبي ایدئولوژي لري افغانستان ملیګرا دلته د دینګرایي او ملیګرایي ترمنځ یو تفاوت شته نو دغه ډله چې په پاکستان کې حمله کړې دا ټول دینګرایان وو نه ملیګرایان که القاعده ده که داعش ده هر څه دا دینګرایان دي دینګرایان په دینګرایي په یو بل دینګرا حکومت کې حمله کوي او پاکستان دغه حمله په افغانستان راړي چې په افغانستان کې ملیګرایي ګرایش زیات ده دا نه لغه مخکنی منطق نه سره جوړیږي او نه دغه شرایط سره جوړیږي دا چې دوی له چانه یو اقرار اخیستل په داسې هوادو کې چې اقل د بشري شخصي مدني حقوق نه تامین شوي تاسو د یو هر څوک چې مرګ ته تهدید کوي او هر څه ورنه وغواړي درته وایي په دې چې ژوندی پاتې شي هغه اعتبار نه لري اما معقوله لار ده چې موږ هم د منطق نظر ورته وګورو چې دا نشي کېدلی یو بل دا چې پاکستان په واقعیت کې یو نظامی یا پوځي قدرت ده چې یو ملت ځان پسې کشوي هلته خپل د ساختار د پاکستان د حکومت هم جنگ هغه نظامی ده او نظامیان د جنگ طرفداري نه ملي خلک نه ملیګرا خلک یو ډیره زبردست زه فکر کوم پرانست مقدمه ده تاسو چې ویلا او ډیر زینو کې سیاسي او فکری سوالونو ته جوابونه پکې منل کېدي شي زه په باس کوم محترم سانه زه په دې تاسو سوال خو لمبه اصول سپ تاسو ته ور بیا راګرځم حضور صاحب طالبان نړۍ غوښتنه وز داخلي چې تاسو د افغانستان په دفاع کې ناکام راغلي او د پاکستان جواب نشي ویلې کمزوري او ځینې مشرانو پرونو ماته ویل او په مطبوعاتو کې مولل چې کچري دي دا نشي کولای باید په افغان ولس باندې غږ وکړي او افغان ولس ته وایي چې د پاکستان د حملو په مقابل کې دوی خپل دفاع نشي کولای لہذا ولس ته د لوی جرګې د لارې یا د بل کوم لارې غږ وکړي چې راشه په دې موضوع باندې سره خپل کې کینو او د دې مسلې حل لټو تاسو په اند دا امکان لري ویني تاسو چې طالبان باخر هم د خپل وسنۍ تګلارې په مقابل کې دې طرف ته متوجي شي وس افغان ولس سره خبرو کی او هغه په افغانستان کې او بهر دي چې دا مسله کوګديږي نو باید په دې افغان ولس اعتماد او باور ترلاسه کړي د دې امکان تاسو ویني او پکار دي ابونيري صاحب زستاسي سوال ته جواب وایم او که اجازه راکړئ زه لنډه یو مقدمه وایم ترڅو دوستانو زینو پښتنو ته هم جواب وایي شوی وي تاسو د هند برتانوي د وخت څخه زموږ تاریخ لیکي چې په هغه وخت کې د سقاو زوی هم د انګريزانو لخوا روزل کیږي د امان الله خان په ضد باندې افغانستان ته رالیږل کیږي او حتی په یو ځای کې جماعت ورکوي په دې جماعت کې کله چې لمونځ ادا کوي مخ راړي
دا هم په پکتیا کې ورته وایي د خلکو ته چې هغه ونې لاندې ما یو خوب لیدلی پیغمبر مې په خوب ولیده د هغې ونې لاندې سلا ده یو شی دی هغه راواخلی وایي هر شی چې پیدا شي د امان الله خان په ضد استعمال کوي خلک ځي هغه ځای چې ګوري هلته سلا ده او د امان الله خان په ضد باندې د همغې خوا انګیزه راځي 55 کال کې پاکستان افراطي ډلو ته ځای ورکوي افراطي ډلې روزي او د داود خان په مقابل کې په مختلفو ساحاتو په افغانستان کې جنگونه پیل کیږي په 55 کال کې د ترقی په مقابل کې افراطي ډلو ته دوی ځای ورکوي پناه ورکوي روزي په پنډۍ او په پیښور کې په کمپونو کې حتی مستعار نمونه ورته ګدي دغه د ډاکټر نجیب تر وخت پورې او دغه د مجاهدین چې کله افغان دولت د دوی لاس ته ورځي پاکستانی مشاورین ورسره دي تاسو د خوست سقوط وګورئ هلته مستقیما پاکستانی مشاورین ورسره دي د دوی سره د پیر سید احمد ګیلانی د ډلې سره راولي افغاني نظامی ځایونه ور باندې ګوري ټول دغه مسایل اړخ مومي پاکستان ته چې افراطي ډلې د همغه ځای رالیږل کیږي او په افغانستان کې نظامونه ړنګوي ولس ژوند ته نه پرېږدي او پتنګوي آخري مسله بریګاډیر صاحب دوه مسلې یاد کړې یوه مسله د داعش او د القاعده موضوع یاد کړه همداسې د احرار او دغه د نور احزاب او افراطي ډلې تاسو وګورئ د القاعده پلار رهبر په اسلام آباد کې د دوی د ځنې لاندې وو او دوی په موږ راتپي څنګه امکان لري دوی کری هم او اوس بیربي هم ځکه همدغه ډلې ټپلې دوی روزلي دي موږ په نست او نابود کړي یو بنا نن ورځ دوی په داخل د پاکستان کې ورسره په جنگ دي دا بیا په موږ راتپي علت یې بل څه دی اصلا دوی نه وایي دوی خپل خلک غولوي دوی د دوی حکومت د پښتونخوا بلوچستان دوی ته عوام فریبي ویل کیږي عوام فریبي کوي دوی نړیوال اذهان مغشوشي دوی د القاعده او تروریزم چې حمایه کړي وو هغه مسایل پټي هندوستان ورنه په تکلیف دی د دوی د تروریزم څخه نن هم همدا ډول وس راځم اوس کو زما پښتنه جواب تراشه مهرباني خلاص د داخلي مسلې ته بنیرن تر څو چې په افغانستان کې مشروع نظام کورنۍ مشروعیت وانخلي خارجي مشروعیت وانخلي تر هغه وخت پورې به د طالبانو په منځ کې د آیسای روزل شوي خلک هم اوسېږي او نظام به هم په پښو نشي درېدی دا ملت به خوارزار وي پنجاب غوندې قوم به هم راځي د اټکه تر امو پورې په د لوی ملت باندې به همداسې ریشخند وهي لکه نن چې زموږ خاوره په خاوره تجاوز کیږي او دا لوی جنایات د دوی لخوا هم جنایات ترسره کیږي او هم پټیږي مهرباني بریګیډیر صاحب تاسو په لوت زرا اعظم او زه پښتنه ما په ذهن کې بل څه وخستانه زې سم یو ډیره لویا اسانه کړه دا خبره په خپل مقدمه کې او زه ماغه مقدمه په بنیاد باندې پښتنه کوم کنه تاسو په لومړي جواب کې خوري پښتني کې دي چې خو زه پاغه باس نه کول غواړم چې د هند سره پولا محفوظ ده د افغانستان سره غیر محفوظ ده دا هم یو پښتنه ده دا هم یو پښتنه ده چې وو پاکستان کې یو وخت هم دغه ډلې چې اوس پاکستان او خپل دښمنان وای حقانی شبکه په وزیرستان کې وا په اسلام آباد کې کورونه لرل د حکیم الله مسجد په وخت کې بنظیر بټو طالبانو وجلې و بلا کسی د خبر په مازه باندې ځن باس کوم سانځه سه وای بریګیډیر صاحب چې په افغانستان کې ملي ګرایي ملت دې یعنی ملت پاله تصورات دي د حکومت یا د ریاست او په پاکستان کې یو مذهبي ایډیالوژي لرونکو هیواد دی او بیا دوی دا هم راته ویل چې اوس چې کوم خلک په پاکستان حمله کوي دا هم مذهبي ایډیالوژي یا نظریات لرونکو خلک دي معنی دا چې افغان ملت پالو روخان فکرانو د پاکستان سره کچري نظریاتي یا کاروباري یا د سرحد رقابت ساتلې دي خو دا قسمه افراطیت نه لري کړي په پاکستان کې نو آیا پاکستان په دې سوچ باندې کله د انګل باندې کله و سوچ کوي چې د مذهبيانو سره همیشه داغو د سپورټ یعنی په 1990 نیم کې د طالبانو سپورټ د دې مخ کې د طالبان د مجاهدینو سپورټ و چې د اوسنی کم طالبان رالل د دې سپورټ د دې نه به یو ځل قلار هم شي او هغه افغانان چې هغه
افغان ګرای تصور لري ایډیالوژي لري قسم اختلافات لري دا غو سره با پاینده کې انډیوالي کوي په ځای د دې چې د حاجی مولا او مذهبي ستوندرو وسوت لرونکو سره انډیوالي وساتي. بریګیډیر صاحب زغوالم په دې اساس په پاکستان کې تصور موجود دی په دې موضوع باندې فکر کیږي وس افسوس پښتنه کړم. وربونه ریسه تر څو پورې چې تاسو خو سوال دی مونږ چې وګورو نو پاکستان جوړ شوی په د اسلام په نوم دی او د پاکستان د فوج چې کوم دا ایمان تقوا جهاد فی سبیل الله د دې چې کوم دی ماټو ده. درېمه خبره دا ده چې افغانستان کې چې بارني جنگونه شوي دي کا مجاهد کړي دي کاغه طالب کړي دي هغه د مذهب په بنیاد باندې کړي دي او بل طرف ته د افغانستان مزاج چې کوم دی هغه نېشنلزم دی او نېشنلزم کې تاسو وګورئ چې هغه افغانستان کې ټیک د چې مرکزی حکومت مضبوط نه وي لیکن دا وی نېشنلزم افغانستان ته دغه دی چې هغه کو هزاره دی کاغه تاجک دی کاغه ازبک دی کاغه پښتون دی او خو یو افغانستان غړي نو افغانستان کې دوه نظریې دي هغه په نېشنلزم باندې یو قسم لا سوپر امپوز کړي دي یا سور کړي دي په هغه په مذهب شور کړي دي نو کله د مذهب استعمال کوي او کله دغه استعمال نېشنلزم استعمال کوي دغه سیس دی د پاکستان چې کوم دی نو هغه جوړ شوی په دې باندې دی نو په دغه لار باندې روان دی او دغه هند سره زموږ د خوشحالي مین بریګیډیر صاحب تاسو بغواړئ او بخای بریګیډیر صاحب تاسو بغواړئ چې نور وضاحتو کوي خو ما پښتنه دا په لنډ ټوک کې اساس پټ کې به زه وایم چې پاکستان د افغان نېشنلزم نه کوم خطر لري ځکه وسره تل رقابت او خشم لري ولې د افغان نېشنلزم د مشرانو د ایډیالوژي په وخت کې پاکستان تل التکی یو جنجال سوچ لري چې کله مذهبيان راشي او وارد شي هغه ته ډیره همدردي او خواخوږي لري او سم هغه مذهبيان دي چې پاکستان ته د سر ټکي یعنی ما دا غوښتل چې د پاکستان په سټریټیجیک ډیپث کې په کور کې ازړه کې دنه دا تصور اوس بدلیدونکو دی بدلیدل پکار دي کنه ما پوښتنه دا ګوره موږ چې ته دوه اګریمنت کوم سپیرټ ته چټول شمولیتي حکومت دلته پکار دی اپینځه کاله تیر تو هغه خو جوړ نه شو نو آیا دلته مذهبي سوچ کوم دی هغه خپل ګروپ چې کوم دی یا پنځه هغه خخې کړی دی او بل څوک نه پریدي دغه چوکای ته یو خدای دی نو مطلب دا دی چې نېشنلزم باندې الته دنه یو وار شروع دی یو دویمه خبره دا د پاکستان وایي چې زموږ فیورټ ګروپ نشته دی کاغه مذهبي دی کاغه نېشنلی دی او یا هغه شمالي دی او کاغه پښتون دی یا قنداري دی یا پوسټي دی او په دغه کې زمونږه تخصیص نشته دی مونږ ټول افغانستان ته د یو دوست ملک په حیثیت سره ګورو چې دا زمونږه مغربي سرحد خاموش وي دا په امن وي دا زمونږه یو قسم د ستراتیژي ده البته په افغانستان کې وزه جواب درکوم افغانستان کې هر قسمه سوچ هغه ټرای شوی دی او پاره کې چې شخصي هم او پاره کې شوروي سوچ پکې هم او بل طرف ته اسلامي سوچ پکې هم او بل طرف ته پکې نېشنلزم پکې هم او جمهوریت سوچ هم پکې هم راغلي لیکن یوم نه دی کامیاب شوی چې یوم نه دی کامیاب شوی مطلب دی چې مسله افغانستان کې د پاکستان کې نه ده ګنې یو خو به کامیاب شوی وي یا په خپل کې دی یو کامیاب کی وسم تاسو د لوی جرګې خبره وکړه دوی جرګال تاسو مني الته خو صرف د طالب حکومت ته د طالب رژیم دی او طالب چې سوی هغه قانون هم دی او هغه عینم دی او په هغه باندې عملات آرامت هم دغه مطابق کیږي او دغه وجه دا چې تاسو وګورئ چې داسې تشریح د دین کېږي یا د شریعت کېږي چې هغه په ډوره دنیا کې موږ دغه تشریحات نه دي لیدلي هم بریګیډیر صاحب مهربان بریګیډیر صاحب دا بریګیډیر صاحب خدا د مسلې زما د فکر کوم مان ډیره مهمه او سنجیده پوښتنه لرله خو تاسو یو ور بیا هم هغه د پاکستان وسنی چې کوم په اخبارونو کې چاپ کېدونکو بیانونه بریګیډیر صاحب بخنه دی ماغه شان جواب مراته راکړه تاسو داسې د نه او بخینا بریګیډیر صاحب وبخای بریګیډیر صاحب تاسو بیا مقدر کوم خدای ما خبره چې پوره شی وبخای یعنی که تاسو داسې وای چې په افغانستان کې ایډیاز او تصورات بدلیږي را بدلیږي نو بریګیډیر صاحب د محمد علي جنانه ونیسا تر د محمد شعباز شریف پورې
وګورئ زه یو کال کې د تشمارم چې پاکستانیانو خپل تصورات بدل کړي دي. محمد علي جنان وروستو دغه خور ځکه نه پرېښودل کېده چې ښځه وه او دغه په مقابل کې ولاړ سړي دینداري ښودله. یاد دي درته بریګیډیر صاحب ذوالفقار علي بټو د جمهوریت په نامه راغلی و، خو دغه ذوالفقار علي بټو په پاکستان کې د بلاسفمي قانون پاس کړ او قادیانیان غیر مسلمانانو ګرځول. بریګیډیر صاحب یاد دي درته چې ضیاءالحق کله ذوالفقار علي بټو پانسی کو نو چې اسلام آ رہا ہے هغه په پړنده خره باندې ناس اسلام په یو لس کال کې رانغی. بریګیډیر صاحب یاد درته چې بنظیر بټو راغله نو یو جمهوریت پاکستان جوړ کو. بریګیډیر صاحب یاد درته چې کله بنظیر بټو راغله نو MMA مو جوړ کو، متحده مجلس عمل، او نواز شریف ول چې د اسلام په نامه لاندې د عمل جوړ شوی دی اسلام به جوړو. بریګیډیر صاحب عمران خان، بریګیډیر صاحب شهباز شریف، بریګیډیر صاحب حکومتونه بدلیږي نو دا پیغورونه باندې باس نه کوو. زما معنی دا چې په دې واسطه کو زم په دې مسله باندې چې پاکستان د افغانستان سره روغه کول غواړي کنه او بخا. بریګیډیر صاحب واحد نه تاسو یې انکړی او دا غي په وجود تاسو باقاعده یو پارټي جوړ شئ وای نو دا خو مناسب رویه نه ده او به پوره تقریر کوي. تاسو کار دی سوال کول او ما جواب ورکول، باغې کې تاسو به سوال را پیدا کولای شئ، لیکن دا نه چې ما هغه تقریر او به هغه په داسې انداز باندې چې هغه ټوله کچره چې کومه ده هغه د پاکستان په لمن کې تاسو واچوي. نو زه تاسو ته دا چې پاکستان جوړ شوی د دین په نوم باندې دی، هندو سره دوه تقسیم په دی باندې شوی او اوس هم د پاکستان هین دغه وایي چې دلته به اسلامي قانوني او اسلام په نوم باندې دغه خلاف به قانون نه جوړیږي او کو که قاعده نه دغه کړي دی غیر مسلم کړي نو آیا په افغانستان کې مسلم غړي، آیا په سعودي عرب کې مسلم غړي، آیا په بل ځای کې مسلم غړي چې ستام دردي هغه سره ده. دا ور او درېمه خبره خزیت لا ووټ ملاو شوی دا نه ده چې محمد جلیلا کورته ووټ نه ملاو شوی، هغه سره اپوزیشن پارټي مو سره ملاو، هغه ته ووټ ملاو شو، لیکن بل وګټله دغه او بل هر ځای جمهوریت کې کاغه امریکا دا هیڅ په دې باندې سوال چتیږي چې انتخابات صحیح نه دي شوي، کاغه انډیا دا هیڅ په دې سوال چتیږي. بریګیډیر صاحب زما د خبره مقصد بریګیډیر صاحب وبخای زما د خبره افغانستان بریګیډیر صاحب زما خبره منا بریګیډیر صاحب زه پاکستان خلاف او د افغانستان د دفاع خبره نه کوم. زما پښتنه ډیره مهم بدله وا تاسو وسنه افغانستان ماته خو نو مې کتاب افغانستان خیر دغه شان حال خو پاکستان کې مده د دې خبره کول مطلب پیغور نه دی، خو فیکٹ او تاریخ باندې یو بل ته خایو نه دواړه طرفونو دی خای. زه تاسو خلاف د فریق په توګه خبره نه کوم، زه د حقیقت په توګه کوم. بار زه بیا موضوع ته راځم. محترم ثاني صاحب آیا د دې امکان موجود دی چې یو داسې افغانستان یو داسې پاکستان چې د یو بل سره په گاوند کې د ملت د سیال د احترام په توګه ژوند تیر کړي؟ محترم اصولي سے وای چې د 1920 وختم راسي پاکستان چې د کله افغانستان په قلاره پر خودو کوشش نه کړي او پاکستانیانو هم دغه شانته الزامونه لګي وخت په وخت چې د افغانستان یو تاریخ تاسو نه تیر شوی چې هغه د افغانستان سره مخاصمت نه تیر کړي. دا امکان موجود دی چې د دواړه هیوادونو یو وار یو ځل د خپل خلاف دا تصور چې د دښمنۍ د ختم کې او دوستۍ تصور که هر ځای هر څوک حکومت لري خو باید ملتونو سره جوړ وي. آیا دا امکان موجود دی ثاني صاحب؟ کلان جواب وایي چې زه وایم چې نه، دا امکان په دې وجود نه لري چې اول زه د بریګیډیر صاحب سره موافق یم چې دوی ویل چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی. دا خبره درسته ده، دا اسلامي نه، د اسلام په نامه، د اسلام له نامه نه په ګټه اخیستلو نه. انګریزانو غوښتل چې د شوروي د کمونیزم د تسلط یا دغه د وسعت د مخنیوي په خاطر یو دیوال جوړ کړي، نو د هند مسلمانانو نه استفاده وکړه. اوس راځو هویت ته، که د هویت مسله یې که تاسو د پاکستان له ولس نه د اسلام نوم ایسته کوي د ایدئولوژي په شکل سره، پاکستان هند ده، پس بدون اسلام هیڅ دوی هویت نه لري. دا هند د هند برخه و د اسلام له نامه ګټه اخیستل شوی. بل موضوع دی کې چې بریګیډیر صاحب ویل چې افغانستان کې له دین نه دوی استفاده کوي. افغانستان کې درسته ده، مګر له دین نه د انګریز په مقابل استفاده کړې ده، د روسانو په مقابل کې، د امریکانو په مقابل کې مو له دین نه ګټه اخیسته ده. اما د پاکستان په مقابل کې نه. په دې پاکستان خپل ادعا کوي چې دوی مسلمانان دي، نو که چیرې موږ یو ادعا کوو د ادعا لپاره باید توجیه ولرو.
بل مشکل داره چې بریګیډیر صاحب اشاره کوي چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته او په پاکستان کې شته. په افغانستان کې محترم ثانیزی صاحب زه لږه بخنه ثانیزی صاحب زه بخنه غواړم په هغې خو ما تفصیل چې کله بریګیډیر صاحب وویل چې پاکستان کې هم دغه شان حال دی دوی ویل چې په افغانستان کې هم حال دی. زه ما غوښتل ستاسې نظر د یو اکیډیمیا دی شخصیت په توګه باندې دا د جوړېدو لپاره امکانات څه دي لکه که تاسې غواړئ که تاسې یو داسې تجویز وړاندې کوئ چې دا دواړه هیوادونه چې په یو بل تورونه لګوي یعنې زه تاسو د یو منځګړي په توګه دوه هیوادونو ترمنځ د یو منځګړي که څه هم تاسې یو افغان او افغان وینم دا خو که تاسې داسې سوچ وړاندې کول غواړئ اسلام آباد ته او کابل ته هغه څه کېدی شي؟ خبره دلته چې که په موږ سوله غوښتله هغه سوله په 1940 کال کې کېدلی شوی. هغه وخت کې اعلان وشو چې خلکو ته د رایې حق ورکوي. په هغه وخت کې د پښتنو ته د رایې حق ور نه کړلی شو. په هغه وخت کې پاچاخان په زندان کې وغورځول شو له اولادو شیانو سره په کراچۍ کې. په هغه وخت کې دوه انتخابات چې وشو هغه دوه انتخاباتو کې پښتنو وغوښتل چې افغانستان سره له خپل خاورې سره بیرته یو ځای شي هغه رد کړلی شو. په هغه وخت کې له انګلیسانو ته دا پیشنهاد وشو. په انګلیسانو ویل چې نه تاسې حق لرئ یا له پاکستان سره یو ځای شئ یا له هند سره. بیا هم پاچاخان ورته وویل ته دا منطق ته وګوره بې منطقي ووایي واقعا. یعنې معنی دا ده چې په تاریخ کې نه دي شوي نو اوس هم نشي کېدی یعنی چې په تاریخ کې پخوا نه شوي نو اوس هم نشي کېدی. دلته یو ډېر منطقي اعتراض د پاچاخانو چې هغه باندې خاورې اچول کېږي. پاچاخان وویل چې فرضاً که پښتانه وغواړي چې هند سره یو ځای شي بیا نو دا څنګه امکان لري چې پنجاب په منځ کې پښتانه به د هند د سرحد اخواته وي. آیا دا ممکن ده؟ یعنی پښتانه له یو ناممکن انتخاب سره مخامخ شول په دې معنا چې هند سره په دې نسو یو ځای کېدل چې جغرافیه ورسره شریک نه وای. ثانیزی صاحب وخت کمیږي ستاسې معنا دا ده چې د ډیورنډ د کرښې مسله چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو غټ جنجال چې د هم دا راولاړی که چېرې مطلب مداویز او په نور باسو مکم. خو اصولي صاحب ځینې افغانان دا فکر کوي چې د پاکستان دا وخت د فریاد چې دی یا تور چې دی الزام چې دی دا سم دی او هغه دلیل داسې وایي چې طالبانو TTP چې دا هغې ته ځای ورکړی دی طالبانو نور وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی ملګري ملتونو هم دا وایي او دغه ډلې په پاکستان باندې حملې کوي نو در اصل دا یو زمینه برابر کړې ده پاکستان ته چې هغه بیا د دې موقع نه د دې اپورچونټي ګټه واخلي او پاکستان کې حملې وکړي. هغه چې څومره پاکستان ذمہوار دی افغانستان کې د حملو لپاره هم دومره تحریک طالبان افغانستان ذمہوار دی د دې افغانستان د بیا ورکېدو لپاره او د افغانستان د نړیوال قوانینو سرغړونه کېږي د دې لپاره. تاسې فکر کوئ طالبانو واقعي زمینه برابر کړې ده پاکستان ته؟ نه هرگز نه. طالبان نه دلته که هر ولسمشر وای پاکستان به که مستقیما بمبارد نه کولای. موږ تاسو په جمهوریت کې ولیدل موږ ورته ناري ویلې چې په میرامشاه کې د چچنیایان شتون لري ازبکان شتون لري طالبان شتون لري په ټل کې د مرکزونه دي په پاړچنار کې د مرکزونه دي په راولپنډۍ کې اوسېږي په کراچۍ کې اوسېږي. پاکستان به ویل چې ما زموږ سره هیڅوک نشته سلا به یې ورکوله رالیږل به یې ټول موارد و د طالبانو د مخه په کورنیو جنګونو کې ما په خپلو سترګو پنجابیان لیدلي دي د خوست په ولایت کې په میخانیکي لیسه کې مرکز د پنجابیانو او د مختلفو ډلو سره راغلي و دا ترهګر. همدا ډول د ډاکټر نجیب په وخت کې ما پاکستاني ملیشه لیدلې ده چې په افغانستان باندې که ماشوم هم حملې کړي دي او ترهګرې ډلې به راتلي. بنان د پاکستان د سیاسیونو ډیپلوماټانو سره ما په سفارت کې بحث کړی دی. د دوی بحث مطلق دا و د وزارت خارجه لومړی او دویم سکرټر او حتی د دوی د نظامی بخش مسئول چې نوم یې برکي و شاید بریګاډر صاحب وپېژني دوی مطلق وایي چې تاسې د پښتونستان واټ نوم په دغه څلورلارې ولې ایښی ده دا لرې کوي ګني موږ افغانستان په ارامه نه پرېږدو. دوی وایي چې هیڅ به دا خبره نه کوئ چې د اتراټکه پورې دغه خاوره انګریزانو ته په اجاره ورکړل شوې وه. تاسې وایئ چې دا موږ خرڅه ده تاسې وایئ چې دا موږ پاکستان ته ورکوو پنجاب ته
تاسې د دې ادامه کوئ کدا کوئ موږ مو په آرامه نه پرېږدو تاسې وایي غږ مه کوئ چې منظور پښتون غوندې خان عبدالغفار خان غوندې ولی خان غوندې ملي دغه ملیګرا خلک چې هلته د پښتون فرهنګ کلتور عنعناتو افتخاراتو لپاره غږ جګوي د دوی حمایت مه کوئ کدا کوئ نو تاسې به آرام ژوند ونه لرئ. اصولي صاحب یو پوښتنه تاسو نه کوم وو تاسو سوي دا که زه سم سلنه کرا او حقيقي ومنما نو دغه شان خو افغانان هم په تیرو سلويختو کلونو کې په پاکستان کې پاتې شوي دي د مثال په توګه د کډوالو په توګه مثال په توګه د افغان مجاهدینو د تربیتی کیمپونو په توګه په پاکستان کې د جنرالانو تربیتونه غستل او د خپل اسلامي رونه ویل د پاکستان په مکه معظمه کې نولي ټول افغانان او ضمانت ورکړو د افغانستان د امن نو داسې خو پوری راپور دواړو طرفونو شوي دي تاریخ کې دا تیر شوی تاریخ چې دی د دې هیریدو لپاره که تاسو نه پښتنو کم د افغانان هیرول شي کچري پاکستان هیرولو ته تیار شي یو نوې افغانستان یو نوې پاکستان جوړېدای شي. غداري څیرې په ټولو ملتونو کې تر د اټک نه تر امو پورې کلر دی او کبر دی غداري څیرې زه فکر کوم د منګه د ملما محترم اصولي صاحب لیکه خدشوا تر څو پر اصولي صاحب سره زمالي بیا برابرېږي بریګیډر صاحب تاسو په لوتر اعظم کتا سي په دغه موضوع باندې چې محترم اصولي صاحب وویل خپل نظر وړاندې کول غواړي مقبدر کما خو ورسره ز پښتونم کول غواړم ماقدار چې پاکستان څخه تر لاسه کول غواړي په تیرو سلويختو کالو کې چې کم عملیات پاکستان په پښتونخوا کې بلوچستان کې وکړه ترګری خلاف ترګری ختم نکړه آیا په افغانستان کې د بریدونو نرستو چې افغانان په ډیر زیات فکرمند دي او غمجن دي او دا د افغانستان په ملي حافظه کې یو دا غني یو دښمن ځان ته پیدا کوي ادي د لارې او پاکستان خپل هدف تر لاسه کوي پاکستان او بخای په افغانستان تاسو دواړو ګرانو ملمنو ویلې چې دا اټکنا تر امو پورې اوس دا امو سرحد چاره کړې دي انګريزانو او د ډیورنډ لاین چاره کړې دا هغه انګريزانو یو منی بل نه منی یو چې په ما باندې تپلې شوې دي او بل چې نه دا خو ما منزور کړې دي یو دا تفاوت دی دویمه خبره چې دلته پښتونخوا د سیمه چې وا دې کې غوسی کوم پاتې شوې هغه وخت کې افغان چرته دا د دې پښتنو مدد ته راغلي او کنو راغلي هغه وخت کې دا داوا کړی و چې دا پښتانه دي د دوی سمادت حکومت یا دوی سره یو ځواله وکړي درېمه خبره چې د انګريز نه پیسې اخیستلې او په نور لسم کې چې غازی امان الله خان ازادي واخیسته په څو پیسو باندې ازادي اخیسته و د انګريز نه د تجارت باره کې او د فارن پالیسۍ باره کې او درېمه خبره دا ده چې دوی وای پلانکیله صپنا ور کړی پلانکیله افرسیاب دالته نو جمعه خان صوفي نو هغه څو کتابونه لیکلي دي او په کومه طریقه باندې التپاتې شو چا پیسې ورکولې او کومه طریقه اختیارولو پښتون زلمه دالته نو چې دلته به دماکي کولې اجمل خټک دالته نو چې د چاپو دغه کې او چاوله دغه پټنځونه یا سپوږ نه ور کړی و زه دې طرف تر ازمت چې ګوره دا ډیورن یو سرحد دی بین الاقوامي تور منلې شوی دی چې منلې شوی بین الاقوامي تور تاسو نه اقوام متحده د تتلې نه سکیورټي کونسل تتلې نو آی سی تتلې نه په علاقايي سطح باندې تلې او یادې ډیورن خبره ده چې صد سره مواد نشته یعنی ته وتلې ویل بریګیډر صاحب زه فکر کوم تاسو جواب په دغه موضوع باندې راغی اوس زما پوښتنه ته کراشه زما د پوښتنه جواب ته کراشه دا جواب ته راځم بل دا د پښتونستان سټانډ چې کوم دی کنه دا لار او بر د لار نه څوک بر تر روان دي یا خو خایده چلاړ شي دا خو بر روان دي دلته سټریټیجیک ډیپټ دی راشه پکې کاروبار مو پکې اوسېګا او پکې د غم شوبې او تکنزلم کوا نو خبره چې تر څو د دینه نه راوستي او پاکستان سره یو دوستای یو ګوندی ملک یو دولسي ملک یو بل سره رشتو کې هغه نه مضبوطی کړي
یعنی باید افغانستان داسې وکي بریګیډیر صاحب زما پختې د کراشه تاسو خبره تاسو نقطه بریګیډیر صاحب د فکر کومه پوره شو د ځکه هغه چې تاسو ویل پاکستان اوس دا هم ورسره وایي د پښتون لګي اضافه کما چې نن سولنګي بیان تاسو وکړلې وي چې اوس په پاکستان د ترهګرو ترڅنګ د هغو ملاتړي او تمویلون کی هم پنهخه کوي آیا پاکستان اوس دا ټارګټ چې دی یعنی طالبانو مشران هم پنهخه کول غواړي پاینده کې یعنی د دې مطلب دا دی او پاکستان به د دین هغه څه اچیو کی هغه څه هدف به ترلاسه کی کم چې دې ترلاسه کول غواړي پاکستان کې خو نه ترلاسه کړي ته جواب راکړي بریګیډر سے وخت سره کمیږي یو مختصر جواب دوم چې کله افغانستان په پاکستان باندې روایتي حمله وکړه یعنی کنونشنل طریقې سره نو داغي جواب پاکستان ورکو او پاغي کې دا تخصیص نو چیرګنه دا ولسی دی یا دا ترګر دی په دې چې ټول یو سره فیوزو سره مکسو یو او دویمه خبره دا ده چې پاکستان وسم دغه اپشن کلاو ساتلې دغه اپریشن او د خپل دفاع مطابق چې کوم ځای کې دا غوښتل دی هغه کار څوکي کوم ځای کې ورته هغه با تبا کوي هغه خپل یو قسم د خطر غړي هغه تر بجره سمدا ستانه سے پاکستان تل د افغانستان نه د مشکل سره مخ شوی د بریګیډیر سے وای یعنی مثالو نمونه واغسل محترم خټک سے جنرال او بخیدا جمعه خان وغیرہ وغیرہ بن خټک سے تر پوری جمعه خان صوفي او دوی وچالته مساتلی او دوی وچالته مساتلی له هغه په پاکستان کې بریدونه کول او البته هغه وخت خو ماته یاد دی بریګیډیر صاحب داونه ویل چې رحمت شاه سایل صاحب نظمونه هم ولیکلي په هغه وخت کې کلمه پیرزوشي په بمونو په خبره او دای نظم هم لیکل چې حالت هم زمرم دلته هم زمرم عجب هنر دی او عجب منطق دی او د پښتنو کورونه بربادي کې بارل په هغه وخت کې پښتونخوا افغانستان کې جګړه و نور پاکستان کې امن وسوم په پښتونخوا افغانستان کې جګړه د نور پاکستان کې امن دی بارل محترم سانیزه سیب تاسو دغه دلایل باور د بریګیډیر صاحب غواړم تاسو جواب ورغواړی دي تا کنه تاسو په ان باندې د دې مسلې نه دراوتل پکار دي دواړو هیوادونو ته پاکستان ته افغانستان ته زبر تاسو په اجازه بریګیډیر صاحب ته یو تاریخي موضوع چې اکثر خلک په دې باندې درست نه پیږي هغه تشریح کوم هغه دا چې هغه وخت کې چې په 19مه پیړۍ کې برتانیا او تزاری روسیې خپل منځ کې سرحدونه تعیین کې دغه خاطره مارتیمر دیوران تعیین شو د مارتیمر دیوران ماموریت داو چې د برتانیا او د تزاری روس ترمن سرحد جوړ کی او هغه سرحد د عامو په سن کې جوړ شو هغه سرحد یو طبيعي سرحد هغه سرحد چې یو داسې پوله و چې طبيعي رود یو خواته د روسانو بل خو د غول قلمرو وتلیو هغه چې موږ د دیوران کرښه وای د دې په خاطر سرحد نه ده چې په هیڅ سرحدي معیار د نړۍ کې هغه منل شوی نه ده په دې اول دلته یو طبيعي سرحد نه ده چې الته یا غر وي یا سیند وي یا یو هغه وکي دا د قومونو د زوی د پلارو د خور او د ورور ترمن کورونه سره بیل شوی دي دغه په خاطر د تکرخه ویل شوی ده تر اوسه پر هیڅ چا د سرحد نه وایي چې ډیوران لاین د ته لاین ویل کیږي بورډر نه ویل کیږي په مایده کې هم دغه لیکل شوی دی دا یو بل دا چې د دې په خاطر هغه لاین وګڼل شو چې امیر عبدالرحمن خان ته ویل شو چې ته دغه لاین دغه خو خلک د موږ په ضد ملم سوا موږ په مقابل کې تاسو ته دغه پیسې یو اجاره او اجاره ارشد وایي هغه اجاره په 1900 کال کې ختم شوله د امیر حبیب الله خان تجدید کارو د دې په خاطر چې قرارداد له شخص سره وو قرارداد له ملت سره نه وو له حکومت سره نه وو هغه قرارداد دغه شخص په مړینه کې لمنځه ولاړ ضرورت یې تول ود چې امیر حبیب الله خان سره تجدید د امیر حبیب الله خان قرارداد هم دغه مرګ سره لمنځه ولاړ امان الله خان ته د پیشنهاد سو امان الله خان دا و نه مانه
نو دغه په خاطر ترغه وخت چې هغه د دوه پاچانو وخت وو د پیسو په مقابل کې اجاره د کنټرول او د نظم د منطقې وو هغه لمنځه تللی اوس پیسې هم د انګلستان هم نشته پیسې هم نشته حکومت هم نشته اوس پاکستان راځي ځان د غو وارث ګڼي د استعمار وارث ګڼل لدین نو شرماورترین شاید نشته اوس براسو دې خبره ته چې په خپل په د نظامی نظر ورته وګورو تاسو چې په ځای حمله کوي په هیواد حمله کوي تاسو نه حق حمله نه کوي تاسو قیمت ترين وسلې بمونه تیاری دا مصرف په غاړه خلې د دې په خاطر چې هدف لاسته درسي اوس وګور بیا منطق ته براسو آیا افغانستان په پاکستان کې هدف لري که پاکستان په افغانستان کې هدف لري تر اوسه پورې د پاکستان هدف دغه ده چې هغوی کله د مثال مخې وایم که تاسو یو داسې یو جامه په ځان کې اغوستي چې هغه جامه باندې تاسو پټي استئ تاسو دا جامه نه بدلوي اما که جامه در باندې تنګ سي او د تاسو تن وجود لوی لغنه دا جامه تاسو چیروي د افغانستان نفوس او جغرافیایی خاوره یو بل سره مطابقت لري مشکل نشته مشکل په پاکستان کې چې 2.5 میلیونه خلک په عین وخت کې دي اوس هغوی غواړي د استراتیژیک خاطر اوس په خاطر سالزه سه وخت را سره کمیږي زه غواړم اخري 2 دقیقې بریګیډیر صاحب تر کوم بریګیډیر صاحب په پاکستان کې وسنۍ چې کوم د ترهګرۍ خلاف یا د بریګیډیر صاحب تاسو نه پښتنه مده تاسو جواب راکای چې کوم د توندروي خلاف د پاکستان د استراتیژیک ډیپ تګلاره وا اوس بدل شوی د په طالبانو کې په وسلوالو کې په ډلو کې دغه په روزلو کې نور پاکستان یو طرف ته شوه د څنګه چې د پاکستان د دفاع وزیر ویل چې نور ډرټي گیم پاکستان بلیو نه لري او یو نوې پاکستان جوړیدونکو لکه نو سم تاسو فکر کوئ د پاکستان په پوزي هډ کوارټر جنرالانو کې ځنی د اسلام پلو جنرالانو سم موجود دي ګور تر څو پورې چې سټریټیجیک د تعلق ته دا صرف یو خبره شوی و پاکستان د افغانستان سټریټیجیک دپ دی کله په دوی باندې چې کله فشار راغلی پاکستان ته رامنډي وای او پاکستان کې پاکستان نه دی تللی یو دویمه خبره دا ده چې د پاکستان سوچ چې کوم دی د افغانستان باره کې زمونږ سټریټیجی دا ده او زمونږ د لپاره ورس کې سيناریو دا ده چې زمونږ یو دشمن شته په مشرقي سرحد باندې نو مونږ یو دشمن په مغربي سرحد ولې پیدا کړو مونږ یو دوست افغانستان غواړو دا زمونږ یو پاتې دغه ټکی او دغه خبره دا ده چې تاسو ملما ګران ملما تاسو وکړو تاسو ما ته وګورئ چې دا مکموهن لاین څه ته وایي او دا لاین اف اکچوال کنټرول چې چاینا سره د هند ترمنځ دی هغه ته ولې ویل کیږي او دویمه خبره دا ده چې دا مختلف لاینز یلو لاین ډرا کیږي پلانکي لاین ډرا کیږي نو دا لاین اول لاین وی او به د دې لپاره خو دوه طرف ته کمیشنونه شو د لوی جرګې نه اجازه واخیسته دا غي جشن مناو شو او کو په دې باندې باس کول غواړي او په دې تاریخ باندې او په دې سرحداتو باندې نو زه ته تیارم چې هم راځي او درې مستاف زویم برګډیر داسې وکړو دې دې فارو هغه د امو دریانه اخوا ته پاتې شو او به د برګډیر صاحب داسې وکړو چې تاسو فرهادي روس پر راځو برګډیر صاحب محترم برګډیر صاحب محترم برګډیر صاحب داسې وکړو چې په ډیورلاین باندې وزه خپل همکارانو سره سلام کوم تاسو او سانزي صاحب ته بلند درکم او ډیره پښتني جدي پای کې به جوابونه تاسو دوړ نه واخلو تاسو البته نن زه فکر کوم زما د پښتني په جواب کې د یو خپل خبره کې دی یو غلي تاسو ماته راک نه برګډیر صاحب تاسو ما پیژنې تاسو یو پښتون مشري او زه د ډیر احترام لرم خو چې کله تاسو نن پښتون منکو هغه د پاکستان د چارواکو چې کم تاریخ پاتې شوی دی پاغي باندې تاسو نظر اخلو او هغه تاسو پام راګرځو تاسو شخصي به حرمتي کلم زما مقصد نه وي او کوڅوک دا تاسو په لیدونکو اوردونکو عقلي ناغه هم زورته چې تاسو نه برګډیر صاحب یو محترم مشر دی او موږ ورته احترام لرو چې کله موږ راغواړو نو موږ د پاکستان د نماینده پتوګه پښتنه کو یا چې کوم جواب ورته وایو نو هغه پاکستان ته مراجعه وي ډیر مننه محترم برګډیر صاحب تاسو راغلی وای محترم زمان سانزي صاحب تاسو دواړو ته او محترم اصولي صاحب ته شکر وایم چې دا غوډي کته شوی د خو مننه چې پروګرام کراغلیو خپل خیال ساتئ هم داوا د ورځې سپړنه زه رحمان بودرم په مخه